او خپرونه خو تاسو ته معلومات دی چې د روژې او جایزې په نوم باندې ده یو څه ذهني پوښتنې مونږ شاملې کړي پوښتنو کې د درې داسې ټپې وي چې د روژې یادونه پکې شوي که ته روژه کې چېرته راغلې زه به روژه ماتې په خپل لاس تیاروم صحیح ده دالې لکه چې اوس جوړه کړه ته ما ته 15 متلونه وي بس خو غر لوړ دی په سر یې لار ده یو لاس ټاکنده خېجي مار ته په نیستونو کې ځای مه ورکوه کو افغانستان هغه کوم پاچا و چې په نوم کې اته میمونه راتله هغه کومه میوه ده چې نه خرابېږي هغه کومه مور ده چې له موره نه ده زېږېدلې د مور نه ده زېږېدلې د افغانستان هغه کوم ولایت دی چې نوم کې ټکي نشته د ټکو والا تورې پکې نشته سلامونه مې در واخلئ د پامیر ټي وي درنو لیدونکو هیله لرم چې رک روغ به یاست او د صحت په جامو کې به نغښتي وئ یو ځل بیا زه شهاب شاداب تاسو ته د یوې نوې خپرونې سره راغلی یم خپرونه یې روژه او جایزې په نوم باندې ده چې مخکې به په همدې نوم یو خپرونه تاسو ته وړاندې کړې وه اوس بلې سیمې ته بل ځای ته راغلی یم او همغه خپرونه دلته څنګ ته مې ډېری ځوانان ولاړ دي خلک ولاړ دي او دغه تاسې ګورئ چې دغه خوړ هم راوتی دی نو خواته خو مارکیټ دی بازار دی نو هلته تلو مونږ خو دغه خوړ له وجې نشو کولی چې مونږ هلته لاړ شو خوړ راوتی دی نو په همدې خاطر دلته د خلک ډېر دي له همدوی سره دغه خپرونه ترتیبوو له دوی نه پوښتنې کوو یو څه ذهني پوښتنې مونږ شاملې کړي پوښتنو کې تاسې را سره در پایه اوسئ بیا هم ستړي مو شئ درنو ملګرو نو څنګ ته مې ډېری ځوانان ولاړ دي خلک ولاړ دي او خپرونه خو تاسې ته معلومات دی چې د روژې او جایزې په نوم باندې ده نو لومړی مې څنګ ته دغه ځوانان ولاړ دي دوی سره غږیږو او حال یې پوښتو ستړی مو شو ورور جان خیر اوسې ډېره مننه ورور جانه خیر اوسې که په سر کې دي زموږ لیدونکو ته ځان معرفي کړي نوم مې نصرت الله قریشي دی د مرغوري ولسوالۍ اوسېدونکی یم ښه ډېر ښه په څه کارونو بوخت یې نن سبا من خو نن سبا کې محصل یم زراعت مسلکي لیسه کې بالکل لیسه کې ښه ډېر ښه نو څنګه روژې څنګه روانې دي روژې الحمدلله ډېرې ښې روانې دي داسې یخې روژې دې کله لیدلې وي نه والا یاره په خپل ژوند کې مې کله داسې اسانې روژې نه وي لیدلې نن څومه ده نن شلمه روژه ده شلمه ده ښه 2 برخې ختمې دي بس 2 برخې ختمې دي او درېیمه به د خیر سبا شروع کېږي راځه بس دغه دې په خیر خدای پاک راولي نو زمونږ خو خپرونې یادونه مخکې مو کړله نو چمتو یې تا نه به یو ذهني پوښتنه وکړو انشاءالله ولې نه شعر و شاعرۍ سره خو بلد دي څه نه څه اوسه بلد یم زه ته راته درې داسې ټپې وي چې د روژې یادونه پکې شوي که ته روژه کې چېرته راغلې زه به روژه ماتې په خپل لاس تیاروم صحیح ده دالې لکه چې اوس جوړه کړله خو زه سمه ده 2 نورې ځه چې جایزه ترلاسه جنۍ وړه ده روژې نه داسې نه کېږي زه هڅه وکړه په روژه ماتې کې رایاد شوې نوڼۍ مې ټولې د سلګو سوه خوړلې نوړۍ مې ټولې د سلګو سوه خوړلې دا دې لا بله ښه نو بریالی نه شولې نو ولا بس دغه وي اچانک م رایادې کړلې نو ښځه بیا هم تکړی نو ښځه ډېره زیاته مننه قریشي صاحب خیر اوسې ډېره را سره وغږېدې ډېره مننه نو دلته مې څنګ ته بل ځوان ولاړ دی ده سره خبرې کوو ته ستړی مه شې ځوانه مننه کور د ابا ژوندی اوس نوم محترم دي څه دی؟ نوم مې ګلنام الدین سالم دی د مرور ولسوالۍ اوسېدونکی یم ګلنام الدین سالم صاحب څنګه ژوند څنګه روان الحمدلله ډېر ښه روان دی ستا په روژو سره څنګه شکر دی ډېر ښې روژې دی ورور مې ښه سانې دي که نه ښه سانې روژې دي نن شلمه ده نن شلمه روژه ده نو یو پوښتنه نه وکړو ذهني ولې نه دوه اسانه وکړو که سخته بس یاره نصیب خبره ده وکړو د تا نه به اسانه پوښتنه وکړم ته فقط زمونږ د ادب یو برخه ده او اکثره دا کم ځوانان چې ولاړ دي دوی به هم پرې پوهېږي او بله خبره دا چې خلک یې په خبرو کې د خبرو د قویتوب او کوټلتیا لپاره کوي ته ما ته 15 متلونه وي بس چې هر ډول وي
دا خو به د مکتب کې تر سلو پورې ډېر به دې زده کړي اوس پنځه متلونه یوازې خو غر لوړ دی په سر یې لار ده یو د شګو د چکاري خبرې دي دا خو نه منل یو ګل نه په سر لګي یو لاس ټاکي نه خېږي مارته په نشتونو کې ځای مه ورکوه کو ځان د کو هم په وار ده هم د پلار ده هم په وار ده او د شګو د چینه د شګو د بند نه دا خو ته ویلې ده که نه د شګو دغه نه شګو نه پړي نه جوړي نه د شګې دغه نه یو دې پاتې دی او چانس دی یو متل پاتې دی یو د شګو د یو لاس ټک نه خېږي مړه ورته یو لاس ټک نه خېږي خو دې ویلی څلور دی ویل خو پنځم چې زه بیا هم درته 15 ثانیې وخت دی یو خپل عمل لارې مل دی هغه یو دا نه منل کېږي ازغي مه کړه د بل کوی په لار دا خو د رحمان بابا بیت دی ازغي مه کړه د بل سړي په لار کې او د شګو د نه بس ختم نو تا د خو ما بیخي بې حده ډېر وخت درکو مګر بیا دې هم ونه ویل ته راشه دلته ورور جانه ستړی مه شي ژوندی اوسمان نوم محترم دی څه دی نوم مې زبیر ساحل دی او د کوم ځای اوسېدونکی مرول ولسوالۍ اوسېدونکی روجو سره څنګه الحمدلله ښه ټاپ یم ښې دي روجې که نه ښې دي پوښتنه به تا نه مو کوم ولې نه ونه تا نه به اسانه پوښتنه وکړم زه وکړه د افغانستان هغه کوم پاچا و چې په نوم کې اته میمونه راتله پخوانی پاچا اچھا د هغه نوم چې دی مطلب ستا نوم زبیر دی یو د زې ټکی راځي بیا بې راځي بیا یې بیا ری د هغې په دې نوم کې اته دانې میمونه راتله ملا محمد عمر مجاهد پوره نوم یې وویه چې هغه اته میمونه پکې صدق شي بس دغونه راته یاد و یاره بس مولا محمد عمر مجاهد شاید همدای خدا تا چې څومره نوم د دې وي او دې کې خدا ته میمونه صدق نه کوي مولا محمد کې پنځه یا څلور میمونه راغله پوره وي ځه ته لږ سوچ ورته وکړه ځان یو لومړی کوم د هغې مختاړه چې دی هغه دې پرېښی دی محمد عمر نه مولا محمد عمر مجاهد دا خو شو امیر المؤمنین مولا محمد عمر مجاهد آفرین ډېر ښه نو دا لومړی کس شو چې زموږ سره په نن خپرونه کې جایزه ترلاسه کوي او دته به مونږ دغه ډېر مبارک څیز دی دا به تا ته د جایزې په توګه درکوو ډېره مننه بیا هم ستړي مشئ درنو ملګرو بیا مې هم څنګ ته ډېر قدرمن مشران ولاړ دي او خپرونه خو پوهېږئ نو د روژې او جایزې په نوم باندې ده نو له دې مشرانو سره غږیږو اول خو ستړی مه شي خیر اوسې په خیر راغلی ستړي مه شئ ستاسو نه مننه ډېره مننه او په سر کې که د زموږ لیدونکو ته نوم واخلئ زما نوم عبدالواحد دی او د مرورې د ولسوالۍ د کلي اوسېدونکی یم او پیلن د خوړ په غاړه کې دا خوړ راوتی دی اوس د دې د منظرې ته دغه ستو ولاړ یو تماشه کوو او د خوړ باره کې به خبرې لږې وکړو دا خوړ چې راوځي دلته خلکو ته زیانونه اړوي خلکو ته خو دومره زیانونه اړوي که تاسو دا کیمره داسې تاو کړئ او دا پټي وګورئ او دا سړکونه وګورئ نو دلته اوس یو کس ولاړ وی ویل چې په 100 روپۍ یا په 50 روپۍ باندې موږ کس دغه کوو دا پورې واسو کنه پورې باسو نو که دا چېرته یو پولي خسر شوی وی دولت د خوا یا د کمیونستۍ د خوا نو دغه تکلیف به نه وی ځکه چې دا بوډاګانو ته تکلیف وي دا زنانو ته تکلیف وي دا ماشومانو مکتب او مدرسې ته دغه تکلیف وي کنه نو د حکومت نه دا هیله لرو چې د بیا خصوصا د امارت اسلامي طرفه نه چې که چاته په دې خوړ باندې یو پول کېښوستلی شي نو دا به هم د بیمارانو دپاره نه او هم د مکتبیانو دپاره نه هم د مدرسینو دپاره نه د هغو ته به یو سهولت شي او دغه به د خوړ نه خواته د مرورې ډېر ولسونه پراته دي ډېر قومونه پراته دي ډېر ولسونه پراته دي تقریبا چې یو د سیرۍ کلي په نوم باندې دی چې دا موږ سره څنګ کې پروت دی یو د لر کلي په نوم باندې دی یو د ډبونو په نوم باندې دی یو د رشید په نوم باندې دی یو د برډاک په نوم باندې نو ډېر ولس پروت دی ډېر غټ قومونه پراته دي ډېر غټ کلي پراته دي نو خدای دې وکړي چې دغه غږ هم یو څوک واوري په دغه خوړ باندې یو اساسي پل جوړ کړي په همدې هیله
نو څنګه نور روژه څنګه تیریږي؟ روژه خو الحمدلله داسې روژه ده چې که یو سړی په دې کې هم خوري یا یې نه نیسي یا مثال وایي چې تږی یم یا وایي چې وږی یم که نه نو دغه بس یوه بهانه به دغه کېدل نو الحمدلله تلاوت هم پکې کېږي او درېیمه څلورمه ورځ باران خوب هم پکې کېږي او باران هم پکې کېږي او بس دغه خبره ټولې مزې دي نو زه هم بس خدای دې همداسې لري نو ستا نه به یو اسانه پوښتنه وکړم او په دې هیله چې زه جواب درکړم او بس تاسو هم خوشحاله شئ زه هم خوشحاله شم. ستا نه به دا پوښتنه وکړم هغه کومه میوه ده چې نه خرابېږي چې څومره وخت پې اوړي اکثره میوې به خرابېږي هغه کومه میوه ده چې نه دا کجوره ده. کجوره خرابېږي خوځم نه دی میوه کې نه راځي میوه کې نه راځي پلی خو نه دی اوس که دا کېدای شي دا کوم جواب چې دی دا هم بهته وي چې میوه کې نه راځي خو ډېر لکه خوږ شی دی نو دا خو بادام دی پلی دی داسې خو ډېر شی نه دي که نه په میوه کې دغه کېږي وڅکي دي دغه خو خرابېږي دا داسې میوه ده چې نه خرابېږي او ډېر خوږ شی دی خواږه خو ډېر شی نه دی خو زه څه ویم دا نه دا ډېر خوږ دی دا د ټولو نه خوږ ټولو نه خوږ دی دا تور املوک خو نه دي تور املوک خون دی خو دا د هر څه نه خوږ دی تو نه خرابېږي تور املوک دا زه چې شی دا دې پوښتنې جواب دی دا د هر څه نه ځلوبۍ خو خرابېږي دا میوه ده د هر څه نه خوږ دی یعنې ته دا ته چې څوک ووایي چې په دې ټوله دنیا کې چې ته څاکي څه شی خواږه دي ته به ګوړه ده ګوړه ګوړه هم نه ده د ګوړې نه مې یو څه خواږه شته شاید دی خو تا ونه ویل شاید دی خو تا ونه ویل څه اشارې ته خلکو وکړلې شاید هغه میوه ده چې نه خرابېږي بالکل نه خرابېږي شاید واقعا چې دا خو الهي او میوه ده چې الله را لېږلې ده او په غرونو کې کېږي په دغو کې میوه ده حاجي صاحب څه شی وایي چې میوه ده میوه نه ده دا به څه کې راځي دا په دغه کې مایعاتو کې راځي په خوږو مایعاتو کې خو اوبه هم راځي میوه خو هغه چې په بوټي کې وشي یا په کم دغه کې وشي چې طبیعي بوټي کې نه شوی چې طبیعي میوه ده طبیعي ده که نه طبیعي ده خو خیر ده میوه نه ده حاجي صاحب نه زه نه منم ته خو نه مانې شات میوه نه ده شات نو څه شي کې راځي مایع خو بیا تیزاب هم مایع دا ډېر شیان مایع دي بیا شات څه شي کې به راځي شاتو کې راځي خو خوږه ده شاتو کې راځي لکه ګوړه هم خوږوالي کې راځي خو میوه نه ده میوه خو نه ده خو شات چې میوه نه یې څه نوم ورته ورکولی شو ګبین ورته ورکه ګبین خو بیل شی دی ګبین خو بیل شی دی که نه خو میوه ګوره ډېر د شی نه چې خواږه خو میوه نه ده ښځه ډېر حاجي صاحب ته خو په سر کې مونږ ته خپل نوم محترم کو واخلي زما نوم خو حاجي قادر جلال دی د مرورې اوسېدونکی یم د سار راګ د نوي کلي دلته څنګه دی خوړ غاړې ته داسې چکر ته راغلو د خلته خوړ وایي ډېره خرابتیا کړله موږ ویل چې وینو څه شی شي خوړ خو واقعي چې پټي وړي دي ډېر دغه کړی ذهن یې اړولی دی او مشکلات یې ډېر جوړ کړي نو ستا نه بله پوښتنه وکړم چې صاحب اسانه وه د کجوري ونه د څه شي نه الله پاک جوړه کړه د کجوري ونه د کجوري د هډوکي نه کله چې د کجوري ونه لومړی ځل الله پاک جوړه کړه د کجوري هډوکي خو نه و که نه د کجوري ونه دا خو دې سوال دی لکه چرګه لومړی پیدا کړه هګۍ دا خو دې سوال دی دا خو الله تعالی ګوره نوح علیه السلام څه بوټي او دغه راواخیسته کښتۍ کې ځان څه کېناست څه ځناور او څه بوټي موټي نو هغه شی اوس دغه شوی دی ښځه بله پوښتنه به نه وکړو هغه کومه مور ده چې له موره نه ده زېږېدلې د موره نه ده زېږېدلې دغه ده که نه بیبي حوا غږ خو چا ونه کړو نه آدم علیه السلام دغه نه زېږېدلی دا ډېر ښه بالکل هغه مور چې له موره نه ده زېږېدلې د ټولو مسلمانانو مور ده خو د هغې مور نشته الله پاک پیدا کړي نو هغه بیبي حوا ده او د حاجي صاحب محترم جواب بالکل سم کوم انسان چې پلار نشته هغه دغه دی هغه آدم علیه السلام دی علیه السلام دی او آدم علیه السلام هغه هم دی نشته دواړه ښه ډېر ښه نو حاجي صاحب تا ته به مونږ یو ډېر معزز او محترم شی د ډالۍ په توګه درکړو کجوره هغه میوه ده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېره خوښه ده دا تا ته مونږ د ډالۍ په توګه درکوو ډېره مننه خیر اوسې ډېره مننه
درنو ملګرو بیا هم څنګ ته مې دغه ځوانان ولاړ دي او له دوی سره غږیږو. ستړی مه شي ځوانه. مننه خیر اوسې. نوم محترم دی څه دی؟ نوم مې راحت دی مراوري ولسوالۍ اوسېدونکی یم. راحت خان روجو سره څنګه یاره روجې خو شکر الحمدلله ښې اسانې دي ډېر نور نه اسانېږي ځکه ښه نو د خپرونې وخت هم کم دی او ستا نه به پوښتنه وکړو د واره. ولې نه وکړه زه تا نه به تکراري پوښتنه وکړم کېدای شي هلته پې سوچ هم کړی مخکې دې اورېدلي مې 3 ټاپې راته وې چې روژې ذکر پکې راغلی. یاره دا خو به راته نه یادې دا ولې یاره شاعران نه یو چې ته وي دا خو ټاپه خو یوازې دا مهمه نه ده چې شاعر ته دا خو پښتون قام هر وګړي ته باید زده یي که نه. یاره داسې دا روجو هغه راته نه دي زده نو اوس ته هم داسې یوه بله داسې نه دي زده که یو هم د تا نه ده نو دا خو در سره نه منو که نه تا ته زده دي. نو اوس بله پوښتنه نه وکړم. بله پوښتنه به نه دا وکړم چې د افغانستان هغه کوم ولایت دی چې نوم کې ټکي نشته لکه ستا نوم دی راحت ته ته 2 ټکي دی هغه داسې ولایت دی دا نوم یادې د ټکو والا توری پکې نشته. د ټکو والا توری پکې نشته دی دا لوګر دی. دا خو تا ته سم زده مړه چا ته درښودلی و یاره څه ویم نه دی زه خو زه سوچ او فکر هم کوم زه نو ډېر ښه بالکل همدغه ځواب سم دی. ډېره مننه پوښتنه دې صحیح کړله او دغه کجوره دا د ډالۍ په توګه درنو ملګرو دغه وه زموږ د نن ورځې د روژې او جایزې خپرونه چې تاسو ته وړاندې کړله او د خلکو حالات هم تاسو ته تصویر کړو. یو ځل بیا چې زه تاسو ته د پامیر ټي وي په سکرین د یوې نوې خپرونې سره راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم. ښاد آباد او بریالي اوسئ.